السلام علیکم درنو مینوالو او زده کوونکو، بیا هم خپل چینل ته یعنې ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې تاسو ولوستل، زموږ د نن ورځې موضوع ده څنګه کولی شو چې فورمولونه او د فورمولونو د حفظ کولو لپاره موږ نن تاسو ته 15 غوره لارې درښیو. نو دې لپاره چې تاسو وکولی شئ فورمولونه په 15 اسانو لارو باندې حفظ کړئ، نو ویډیو تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. راځئ چې پیل کړو. فورمولونه څنګه حفظ کړو؟ لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ټول ساینسي علوم فورمولونه لري، خو دا فورمولونه ډیر دي، لکه هره برخه ځان ته فورمولونه لري. خو موږ څنګه کولی شو چې فورمولونه په اسانه ډول باندې حفظ کړو؟ د فورمولونو لپاره تاسو باید دا 15 پړاوونه عملي کړئ. نو دا 15 پړاوونه کوم دي؟ لومړی پړاو په دې مرحله کې چې دی هغه دا دی، د فورمولونو لپاره یوه ځانګړې کتابچه واخلئ. دا کتابچه باید ډېره غټه نه وي، یعنې یوه کوچنۍ کتابچه چې ستاسو په جیب کې ځای شي او یا ستاسو د زیرکه موبایل غوندې وي، نو دومره کتابچه ځان سره واخلئ او دا کتابچه کې تاسو کولی شئ چې فورمولونه ولیکئ. زو دویم راز او دویم پړاو ته. دویم پړاو ته دی چې د کتابچې په لومړیو پاڼو کې آسان او کوچني فورمولونه ولیکئ، یعنې غټ غټ او سخت فورمولونه مه لیکئ. لکه د فزیک له برخې څخه د تیزوالي فورمول دا دی چې دا دی مثلا ام پر اس یعنې متر پر سکند، چې ام د متر اوږدوالي واحد دی او اس د ثانیې د واحد دی. نو تاسو په لومړیو برخو کې دا کوچني کوچني فورمولونه ولیکئ او کتابچه هر ساینسي برخې ته وویشئ. مثلا د فزیک برخې ته ګوښئ، پارت پکې جوړ کړئ، د ریاضۍ برخې ته ګوښئ، کیمیا ته ګوښئ، مثلثاتو او هر برخې ته ګوښئ او لومړیو کې آسان فورمولونه ولیکئ. ښه، دریم راز څه دی؟ دریم پړاو دا دی چې د خپل ذهن او ځواک مطابق فورمولونه حفظ کړئ، چې ښه مثال یې 3 فورموله په ورځ کې دي. یعنې دا ځکه چې باید ډېر فورمولونه په یو ځل سره حفظ نه کړو، ممکن تر نیمې او یا یوې هفتې پورې زموږ په ذهن کې پاتې شي، خو له هغې څخه ډېر نشي پاتې کېدی. یعنې دریم راز دا دی چې کوښښ وکړئ خپل ذهن باندې ډېر فشار مه راوړئ، او که چیرې تاسو کانکور ته نږدې یئ نو یوازې هغه فورمولونه حفظ کړئ چې د کانکور معیار دي، چې موږ به یې په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وړاندې کړو. خو که تاسو کانکور ته نږدې نه یئ او په ښوونځي کې یئ یا په 11 او یا هم 10 صنف کې یئ، نو تاسو کولی شئ چې فورمولونه 3 فورموله په ورځ کې حفظ کړئ. نو څنګه کولی شو چې دا فورمولونه ځان سره حفظ کړو؟ خو 3 فورموله خو بیخي صحیح دي زموږ لپاره، خو څنګه یې حفظ کړو؟ نو راځو څلورم راز او یا څلورم پړاو ته. څلورم پړاو دا دی چې کوم فورمول چې غواړئ حفظ کړئ، نو په میخانیکي شکل باندې مه حفظ کوئ، خو طریقه یې څه ده؟ ځواب. مثلا تاسې د فزیک یو فورمول حفظ کوئ، نو په دا طریقه یې حفظ کړئ. اول خبره په دا کې دا ده چې دا فورمول په یوه کوچنۍ پارچه او یا د کتابچې په یوه پاڼه کې ولیکئ. دویمه خبره، د فورمول مطابق پوښتنه حل کړئ، مطلب په دا باندې ځان وپوهوئ چې دا فورمول باید په کوم ځای کې استعمال شي. او دریمه خبره، کوم فورمول چې غواړئ حفظ یې کړئ تل یې په یوه کوچنۍ پارچه کې لیکئ او خپل ځان سره یې په جیب کې ګرځوئ او د فراغت په وخت کې تکرار کوئ. د څلورم پړاو اصلي ټکی او مهم ټکی څه دی؟ مطلب دا دی چې که غواړئ یو فورمول اساسي بڼه باندې حفظ کړئ، په میخانیک شکل باندې مه حفظ کوئ. د فورمول طریقه دا ده چې کوم فورمول چې غواړئ په ورځ کې حفظ کړئ، اول خو دا چې ځان سره په کتابچه کې ولیکئ او دریم دا چې په یوه بله کوچنۍ پارچه کې هم ولیکئ. مثلا تاسې د مثلثاتو په برخه کې د ساین، کوساین، تانجان، کوتانجان، سیکینټ او کوسیکینټ په اړه د زاویو معلومول غواړئ، نو تاسو هر یو په یوه کوچنۍ پارچه کې ولیکئ یا ټول په یوه کوچنۍ پارچه کې ولیکئ او ځان سره یې په جیب کې وګرځوئ او هر ځای ته چې تلئ نو هغلته یې ځان سره بیرته تکرار کړئ. مثلا تاسو په ښوونځي کې د تفریح ټایم دی، نو په تفریح ټایم کې ځان سره تکرار کړئ، او یا کور کې وزګارېږئ نو
په اوزګار ټایم کې ځان سره تکرار کړه، او یا هر چېرته چې تاسې اوزګارېږئ او د فراغت وخت مو راځي، نو تاسې کولی شئ تکرار کړئ. آخري پړاو او پنځم پړاو چې تاسې باید حتما عملي کړئ هغه دا دی چې په دې پړاو کې باید تاسو هرومر دا طریقه عملي کړئ چې کوم فورمول چې غواړئ په خپله حافظه کې ثبت کړئ، نو هره ورځ یې ځان سره د ورځې په مختلفو اوقاتو کې په کتابچه او یا د یادښت په کتابچه کې لیکئ. درنو ملګرو، دا و زموږ 15 رازونه چې څنګه کولی شئ تاسو فورمولونه حفظ کړئ. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او مطلب مو ترې اخیستی وي. راتلونکي د مطالعې لارې چارې به هم موږ تاسو ته وړاندې کوو.